نن تاسې وګورئ د مسلمانانو کم حیثیت دی په دنیا کې، په ټوله دنیا کې د انفرادي تعداد له لحاظ نه د ټولو نه زیات پیروکاران چې لري هغه د اسلام دین دی. تقریبا 2.2 ارب مسلمانان هغه په دنیا کې موجود دي او د 2013 کاله پورې کېدای شي دا تعداد نورم ډیر شي، خو نن د مسلمان کم حیثیت دی. او په ټولو کې اقتصادي ملکونه د هغه ملک اقتصاد برابر وي چې هغه ملک تیل لري، ذخیرې لري. 95% تیل د اسلامي ممالکو نه وځي. نن د مسلمان حیثیت وګوره، نن مسلمان په کم حیثیت کې دی، د مسلمان کم شان دی. نن د غزې اخیری سلګۍ دي، غزه نور د کورې او د مخ د ځمکې نه ختمیږي، لیکن نن د مسلمانانو آواز نه اوچتېږي. داسې حکمرانان په موږ مسلط دي چې هغوی ټول تابعدار د کفر دي، هغوی ټول پیروکاران د کافرانو دي. نن د غزې اخیری سلګۍ دي، غزه نور ختمیږي، خو لیکن د چا آواز نه اوچتېږي. هلته ظلمونه، هغه شهادتونه، هغه کونډې، د ماشومانو فریاد او د هغه ښځې هغه آواز چې یا رسول الله لا تشفع للعرب، ای د الله پیغمبره د عربو شفاعت ونه کې، هغه آواز د انسان ایمان لړزوي. لیکن نن زموږ حکمرانان ایمان نه لري. نن عربو کې ایمان هغه پیدا کیږي نه. داسې حکمرانان دي په مونږ باندې چې په دې آوازونو باندې هغوی راویښ نه شو. هغه ښځه هغه آواز کوي چې یا رسول الله لا تشفع للعرب، ای د الله پیغمبره د عربو شفاعتونه کې د قیامت په ورځ. نن زموږ حکمرانان چې دغه آواز نه دی راویښ کړي، قسم په الله کله به هم راویښ نشي. دغه سلګو چې نه دی راویښ کړي دا حکمرانان به کله هم راوچت نشي. نن د غزې مثال د تیر تاریخ د قسطنطنیې په شان دی. کله چې رومیانو په قسطنطنیې حمله وکړه، 7 میاشتې قسطنطنیه محاصره وه، 7 میاشتې دلته شهادتونه وو، 7 میاشتې کونډې وې، 7 میاشتې ماشومان قتلېدل، شهیدان کېدل، 7 میاشتې ځوانان ختمېدل. 7 میاشتې بعد د قسطنطنیې مشرانو دا قسطنطنیه اصفهانیانو او رومیانو ته سپارله. نو رومیان ورته وایي چې دا 7 میاشتې تاسو شهادتونه د څه دپاره ګالل؟ ولې مو 7 میاشتې مخکې دا قسطنطنیه نه راسپارله؟ نو هلته د قسطنطنیې خلکو یو عجیبه خبره کړې وه. هغوی ورته ویل چې 7 میاشتې موږ د اسلامي ممالکو انتظار کوو، 7 میاشتې په دې انتظار یو چې زموږ ورونه به راپاسي، هغوی به زموږ په حق کې آواز اوچت کړي، زموږ دا ظلم په موږ باندې دا دهشت او وحشت دا به ختم شي. خو لیکن نن په اسلامي ممالکو کې ویښ سړی نشته دی. نن هماغه مثال، هماغه قسطنطنیه د هغې تاریخ نن په غزې تکراریږي. او د روم خلکو څه ویلې قسطنطنیې والا ته چې ستاسو په رب مې دې قسم وي چې ستاسو حکمرانان هغه زموږ سره په دې کار کې همکاران. نن هغه تاریخ په غزې تکراریږي. د غزې مقاومت ختم دی. نن غزه ورسپارل کیږي، د اسلامي ممالکو آواز نه اوچتېږي. الله رب العزت دی دا د اسلامي ممالکو دا حکمرانان الله دې تباه او برباد کړي. الله دې دوی ته کله هم ښه ورځ نه ښیي.